السلام علیکم دوستانو. یو ضروری کار چې د واده په شپه باید خامخا وکړل شي. دوستانو زموږ چینل همیشه غواړي چې تاسو ته داسې معلومات راوړي چې تاسو ژوند نه خوند واخلئ. نو نن درته د واده د شپې یو داسې طریقه ښایم چې ټول ژوند به مو ورسره خوشحاله وي. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا معلومات درکم نو که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو کله چې د واده د شپې نوم واورېدل شي نو د خلکو سوچ بل اړخ ته واوړي، خو داسې نه ده. ښځه یوازې د جنسي هوس سړولو لپاره مه استعمالوئ، ځکه چې څه تاسو په لوسو فلمونو کې ګورئ دا هیڅ حقیقت نه لري او هغوی د دوایانو په زور ښځه داسې حالت ته رسوي چې ښځه په رښتیا ژوند کې همدا یو شی غواړي او بل هغه فلمونو کې ښځې ته د یوې ځناورې سوچي. نو تاسو نه هم خواست دی چې ښځه یوازې د شهوت آله یا شی مه ګڼئ، ځکه چې همدا ښځه ستاسو د ژوند همدرده وي او همدې ستاسو لپاره کور هر څه پرېښي چې تاسو سره نوی ژوند په خوشحالۍ شروع کړي. دوستانو له ټولو نیکه مشوره دا ده چې د واده په شپه باید هیڅ جنسي اړیخه ونه پالل شي. که تاسو جنسي اړیخه پالئ هم خو سمدستي مه پالئ. اول تاسو ښځې سره د مینې خبرې وکئ، خپل د کور په باره کې ورته ووایئ او همدغه رنګې ډېر ګپ شپ. که د واده په شپه باید جنسي اړیخه ونه لرل شي نو دا هیڅ خبره نه لري او که تاسو وکئ هم نو هیڅ خبره نه ده، خو که دا ونه لرلی شي نو دا ډېره زیاته ښه خبره ده. نو کوشش وکئ چې په دې شپه یو بل سره مینه وکړئ او له ټولو اول یو ضروري کار هغه ده چې مخکې له دې چې کوټې ته دننه شوئ اول 2 یا 4 رکعاته شکرانه مونځ ادا کړئ او الله جل جلاله نه چې څه سوال لرئ هغه وغواړئ، ځکه په دې شپه له نکاح نه پس د ښځې او خاوند سوالونه الله جل جلاله قبلوي، ځکه چې په دې وخت کې ملایکې الله جل جلاله ته ورځي او ورته وایي چې ستا بندګانو اول هر څه پرېښودل او اول یې مونځ وکړو. نو الله جل جلاله ستاسو د واده په ژوند کې برکت او رحمت اچوي. نو دوستانو که غواړئ چې ژوند مو خوشحاله تیر شي نو اول 2 رکعاته یا 4 رکعاته مونځ په مینه وکړئ او بیا یو بل ته مینه وکړئ. دې سره به تاسو د خپل ګډ ژوند خوند هم وګورئ. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه ګټه ترلاسه کړي. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.